د امیرالمؤمنین حفظه الله د 26مې ګڼې فرمان سره سم د ټول هیواد ښارونو ولسوالیو کې سوالګر د یو میکانیزم له مخې راټولیږي چې مستحقو ته نغدي روپۍ او ځینو سره د غذایي توکو مرسته کیږي. ننګرهار کې هم د امنیه قومندانۍ نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت له لوري 4023 سوالګر راټول شوي چې یو شمېر یې ځینو دولتي ادارو ته د حرفوي زده کړو په موخه ورپېژندل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتو مسؤل وایي ننګرهار کې د سوالګرو راټولولو کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوال کوونکي راټول کړي دي. 4023 تنه سوالګر راټول شوي دي، اړوند مرستندویو ادارو ته سپارل شوي دي. په دې کې 80 تنه داسې سوالګر چې دوی همدغه کسب و کار وو او په ښار په واټونو کې به ګرځېدل او حرفوي سوالګر وو، دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. او په دې کې بیا 996 مستحق سوالګر دي چې دوی د کار ټولنیزو سرې میاشتې او شهدا معلولینو ریاستونو ته ورپېژندل شوي دي چې د کار ټولنیزو په برخه کې هلته ماشومان ته دې ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي او د موبایل جوړونه د نجاري ده او خیاطي ده تر څو دوی ښه آینده ولري. اخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکي د سوال کوونکو راټولولو ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې مستحق پکې وپېژندل شي. د قومندانۍ چې دا د سوالګرو په باره کې چې به سوالګر راټولوي دا یو نیک اقدام دی، باید دې له دوام ورکړي ځکه دا سوالګر خو ډیر شوي دي، هغه مستحق کسان چې دي دا پکې نادرکه شوي نه پېژندل کېږي. بعض سوالګرو د سوال نه تجارت شروع کړی دی، تجارت دا شروع کړی نه پکې مالدار معلوم دی نه پکې غریب معلوم دی. وروره په حقیقي سوالګر چې کوم دی هغه زموږ نه بېدرکه شوي دي، عوامو نه بېدرکه، دولت نه بېدرکه دي. دې ته پکار دی چې دا معلوم کړي او وینیسي او پوښتنې ترې وکړي، ګروېږنې ترې وکړي، کوم چې د دوی حقیقي سوالګر وي هغې ته ولاره یو نقش برابر شي. دغه راز د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه چې راټول شویو کې 2996 کسان هم شامل دي چې د سوال کولو مستحق نه وو او ژمنه ترې اخیستل شوې چې بیا به سوال ته مخه نه کوي. په تعداد د 2996 داسې کسان وو چې دوی مستحق کسان نه وو، بایومتریک شوي دي او دوی نه تعهد اخیستل شوی، په تعهد خوشي شوي دي بیرته او که احیانا دا بیرته سوال کوي او په واټونو کې ګرځي د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو لخوا به نیول کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او قانوني چلند به دوی سره کېږي. مسؤلین وایي د سوالګرو ټولولو لړۍ به تر هغه وخته دوام کوي چې جلال آباد ښار او نورو سیمو سوال کوونکي راټول او لازمې مرستې ورسره وشي.